د پاکستان حکومت څنګه د طالبانو په لاس ړنګیږي؟ طالبان څنګه پاکستان ته غم ګرځېدلي دي؟ که د پاکستان په بربادۍ خوشحالیږئ نو دغه ویډیو ضرور تر اخره وګورئ. په افغانستان کې د ناټو د عملیاتو پخوانی رئیس ډیویډ ډیسریچز په خپلو تازه څرګندونو کې وویل چې طالبان ټولو ته خطر دی. هغه دا هم وویل چې پاکستان که څه هم له طالبانو سره مرسته وکړه خو دا ډله په سمه توګه نه ده پیژندلې، او کله چې دوی د افغانستان دولت نسکور کړ نو دوی د افغانستان حکومت په اسلامي خلافت بدلول نه غواړي، بلکې د پاکستان حکومت ته هم په سپک نظر ګوري. او کله چې دې ډلې په افغانستان کې خپل هدف ترلاسه کړی نو بل کوم حکومت چې چپه کوي هغه به د پاکستان حکومت وي. هغه پر طالبانو تور پورې کړی دی چې د افغانستان ولس یې یرغمل کړی. هغه پر طالبانو تور پورې کړی دی چې د افغانستان ولس یې یرغمل کړی، او دا رامنځته شوې لوږې او ټولو ستونزو ذمهوار همدا طالبان دي. نوموړي وویل دا به سخته وي چې طالبانو ته تمه وشي ترڅو یو حکومت جوړ کړي. دوی باید اوس خلکو ته خدمات وړاندې کړي. هغه پر امریکا هم انتقاد وکړ چې سرتیري بې وخته او ژر له افغانستانه وایستل. د په وینا طالبانو ته واک نه دی سپارل شوی، بلکې هغوی واک ته په پوځي زور ورسېدل. د دوی هوکړې کې طالبانو ته د واک سپارلو په هکله هیڅ هم نه ویل شوي. نوموړي پاکستان هم بیدار کړ چې همدا طالبان به مو حکومت چپه کوي، ځکه تاسې طالبان په عادت او فطرت نه دي پیژندلي. د ناټو دا پوځي چارواکي پر داسې مهال دا څرګندونې کوي چې پاکستان د طالبانو له واک څخه را په دې خوا سوزله طالبانو ته وړاندیزونه کړي دي چې له دوی سره ګډ کار کولو ته لیواله دي. پاکستان غواړي طالبان او افغانستان په خپل کنټرول کې ولري، خو لویه ستونزه د طالبانو پخو ملګرو TTP پیښه کړې ده. دا ډله اوس د جګړې یو نوی فصل پیل کول